پاکستان کې د خلیجات د مداخلو دوام وایي د پاکستان اټوم بم خطر کې دی. دا چې د عمران خان په ملاتړ او د پوځ پر ضد تازه څه ویلي، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. زلمی خلیجات وایي د پاکستان وضعیت رښتیا هم ترینګلی دی. پوځ غواړي عمران خان زندان کې وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی استازی زلمی خلیجات وایي د مخکې هم پاکستان ته اندېښمن و، خو د پوځ مشر تر تازه وینا وروسته ورته جوته شوي چې د دغه هیواد حالت رښتیا هم ترینګلي دي. ښاغلي خلیجات د پاکستان په اړه د تازه څرګندونې پر خپل ټویټر په څو پرلهپسې ټویټونو کې کړي. که څه هم د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر د بیان جزئیات نشته، خو ښاغلی خلیجات وایي په سیالکوټ کې له لوړپوړو افسرانو سره د هغه د تړلو دروازو شاته له قهره ډک بیان ما سره شریک کړ شوی دی. ښاغلي خلیجات زیاته کړې چې د پوځ د مشر ټوله وینا اندېښمنونکې ده، خو دوه ټکي پکې د غور وړ دي. یوازې دا چې د هغه وینا ښکاروي چې د پاکستان په څېر د یو مهم او ستر وسلوال پوځ درلودونکی هیواد د مشري خوی او بوی نه لري. دا ډول بې ثباته قهرجن او پر ځان مین سړی باید خپله ګوتمه د اټومي بم پر تڼۍ کې نه ږدي. د زلمي خلیجات همدا راز ویلي چې د یو هیواد پوځي اداره ډېره ارزښتمنه وي او باید مشري له یو زغم لرونکي او سیاسي پلوه بېپرې کس ته وسپارل شي. پاکستاني چارواکي بیا وایي خلیجات اوس د امریکا یو عادي وګړی دی او خبرې ارزښت نه لري. عام افغانان بیا وایي خلیجات خو د افغانستان حکومت سقوط کړی، اوس یې د پاکستان شا نیولې ده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.